د شیخانو ګانا ولګوه د شیخانو ګانا هم نه لګي دا راشه دا ورته ته کمنټ وکړه کمنټ دا ورته ته کمنټ کې ووایه دا راشه کمنټ کې ور کیله کېږي که نه بیا کیله کېږي که نه جان کیله کېږي بیا نو څه وکړو د شیخانو ګانا هم نه لګوي او چې دی ګیم هم نه پلی کوي څه ورسره وکړمه جانو اواز دې کټ کېږي ته م راته داسې بې اوقاته غوندې ښکاري جانو نه د پاکستان نېټ خو څنګه تا چې ته جانو چې ته بیا د 100 روپو والا نېټ کړی دی نو بس هغه 2 هغه 3 MB چې ورکوي زیشانه تا لپاره بیګ آفر راغلی دی غوږ را دې خوا که ورېږه ښه جانو ویم ورته خبره کوم بړوا خبره بړوا مونږ سره چې ستا دپاره یو آفر راغلی دی هغه بیا ګانا ولګوله خپل هغه غاپه دا ما لګولې ما ځان میوټ کړې غاپه وایم جانو مونږ په اسلام آباد کې تا دپاره بیګ آفر لګولی دی ته ځې کومه کمره کې چې پته وي هغې ته نه ځم ځکه هغې کې اوس هم سوړ دین دی جانو زما هلته کمرې نشته زما د جانو پکې غټ ځای دی خو هغه جانو شیخان پکې شته شیخانو پارټي را کړه شیخان نشته او داسې به برخوټي هلکان پکې شته او دله ما سپیشل شیخان مې ورته د سعودي نه راغوښتي دي جانو بس دقه غواړم جانو اول به یې ته ځان سره لولو کې هغې نه پس به بیا هغې خپل شیخانو له بس پرېږدې دغه بیګ آفر دی خو خوشحاله یې رولېږه ښه چې خفه ده نه را نه شي ګوره اوهو جانو ته ډېر بې اوقات تا د 500 روپو نېټ بیا کړی دی که جانو دا نېټ سم کوه که نه ګوره دلته کې د زیشان د سوړه یخ د ډیلینګ خبرې دي نو ته پکې دا نېټ پکې لاړ شي دقه شی دی که نه نو دقه شی دی که نه جانو هغه وی زه ځمه تیار یم ګاډي ورپسې رولېږه ښه خو 17 تاریخ نه بعد ورپسې رولېږه 17 تاریخ نه بعد او ریوو ورپسې رولېږه ډاله ورپسې رولېږه شاته به د مردانو د پېښور نه هم پکې یو پلې ډاله کې به شاته یو 2-3 شیخان کېنه وه وا دا د بچپن نه عادت دی دا د جوارو دا د ګنو د ګنو د هغه د پټو عادت دی دا ته څه خبرې کوې چې ته وایې دا به زور علي که نه والي د زور خبرې پکې نشته هغه څنګه اوده دی او په شرم نه دی کمې خبرې کوم ښه اوري که نه او دا بې غیرته انسان ګوره ښه اوري لګیا دی ما ته وختي وي مونږ کره واشروم نشته وي مونږ پټو ته ځو نو مې بس ځان خو دې په خپله معرفي کو چې پټو والا یې بچپن نه په پټو والا دی نو څه وکړو جانو بند که جانو دا خو ډېرې خبرې کوي زما دا جانو ډېر وران دی که نه بس څه وکړو یار ښه د ګنو پټي پسې مرۍ مې ناسته شوله پوزه کې ګوتو وویله ګوره ورته مرۍ مې کېناستله وایي زیشان ته چې د ګنو پټي ته پشپه کې وي چې ته د ګنو پټي ته لاړ نه شې خیال به دې دي په غلط ځایو کې به چېرته ناست دی داسې دي
بادام خوځم څه وګو یاره نو تاسو بې اوقاته سړی دی نو آپ کے تو 50 سے زیادہ جانو ہے مڑا یہ تو ابھی تم نے ابھی بھی کم بتایا 50 نہیں ادھر 300 بیٹے ہیں 369 یہ سارے میرے جانو ہیں 50 کیا ہوتا ہے وجاہت اوکے یاره د غنو پټي ډېر زوري که نه د جوارو د پټي د غنو د پټي ډېر زور کوي که نه ته زیشان ته وګوره دونه بېحده پروت دی دونه بېحده که نه چې راته ویلی نه شم دقه د غنو د پټو او د جوارو د پټو د شیخانو دغه زوري دا اوس بېحده غریب پروت دی تاسو ورته وګورئ مخ یې سور دی بېغمه قلاره اوئے زکلا سکواډ رالمه سلامونه وعلیکم السلام مهنت څنګه خیر جوړې په خیر یې د زیشان غلی خو بیا ولا زیشان ستړی شوی دی وعلیکم السلام ذکلا ما اتیا ته ویلیو په یو کې ناکامه شوې یو حرکتو شو اوس مخکې ورته ګوره ذکلا نه دا به نور چیشې کوي څوک دا مینو مینو ما څنګه زیشانه دا څنګه مو دی اوقات نشته مړه ما ته 16000 سکور راغلی دا پنشمنټ نه کې دا کوینټس فری راځي مینو خیر د پنشمنټ دا درویش کاله کوینټس دا سی پری پریدم خبره نه ده ګوره زکلا سکواډ داسې کار ده که نه د ما ته وویل 3 پنشمنټ راکړي ما یو کې هغې کې یا مې راکړ په ده فیصله کې په ده دا فیصله کې زه ورسره منم زما په ده پروسه ده دا به دا فیصله کوي علي بابا په خیر برو وایه اول څه خبره کوم ته خبره کې دې مال